زموږ سی په دا نوي ځوانانو کې د اصلي شوق دا بیا د زیات روان دی د کلم شوق نسته د تعلیم شوق نسته د تبلیغ شوق نسته د دې کسرواره څوک دی د دې کسرواره اول زم بیا د موږ ته ناس دا ګرد خلک په دا پښین کې چې کم خلک و چې دا ګرد خلک و موږ ته اول زه هغه خلکو ته عزت ورکو چې په د شل مشنه دیس مشنه والا پسې واغه ته موږ ته عزت ورکو دا ځوانان واغه ته ګوري نو دا شی دی په دماغ کې کښېنئ چې یاره دا ګوا ډېر ښه کار دی چې زما سپین ږیری مو دا سړي ته عزت ورکوي زما ځوان یې ورکوي زما تور ږیری یې ورکوي شکر الحمدلله د ژوبه سره واخې بیا تر چمنه پورې په دا ګرد زلو کې وای د زله پښنده چې داسې سړی ما نه دی کېدلی چې د یار ځای روانې په د شلو دیرس مشنان والا پسې زموږ ضلع لکه راځي د نور ضلعو سره راځي څوک یې راغواړي یا بیا زه راغواړم یا بیا دی راغواړي یا بیا هغه راغواړي کلي لی راولو کښېنه و فخر په کوو همسایه په بیره وو تربور په بیره وو سار کم بنده راله دا ته دا سړي ته معلوم دی چې دا سړی زما شناخته دی سار کم یار کار وکړي ورځم هلته ورسره کښېنم کډه ورولم ترین کاکړ په بیرئ کاکړ سید په بیرئ سید اڅکزی په بیرئ دا کسور په موږ ته کې دی دا ځوانان چې دا د اصلي شوق پیدا کوي دا زموږ د وجود دی چې موږ دا خلک راولو و دا ځوانان ته ورښکاره کوو چې دا وګوره دا سره دا مشنان والا دی او د دې دومره عزت دی د علم سړي عزت ولې څوک نه کوي د ښه سپین ږیري سړي عزت ولې څوک نه کوي د ښه ملا عزت ولې څوک نه کوي یو ښه مشر وي خو چې دی مشنان والا نه دی په پیسې ایمانداره وي دین دوسته وي قسم دی که موږ ته عزت وکړو چې شل مشنان والا په پیسې چې درته رالی هره لار موږ ته یې ورسره وړو په فیصلو کې ما لیدلي دي چې ګسه چې سم عالم ورواستئ شریفه سړی ورواستئ ایمانداره سړی ورواستئ دی په خوله نه کوي چې مشنان والا ورسي هغه ته وایي چې زما را اختیار ستا دی په دا نه خلاصېږو موږ ته دغه سپین ږیري ناستې دا دې ووایي د ننه څه 10 کاله 15 کاله مخکې په کال کې دی څو روغې کولې څو ننواتې کولې او نن په تاریخ کې د دوی وګوري چې د ننه څه دا څو میاشتې څو روغې شروع دي په میاشته کې څو کېږي دا پر کمېدو روان دی که پر زیاتېدو روان دی دا کسور په موږ ته کې دا سوچ موږ د ننه د ځانه سره کړی دی ګسه پر کومه خوا روان یو د پښین سړی موږ در نه دی لیدلی چې بلې ضلع له ورغلی دا شی وروړی لیکن زموږ ولې دونه کمزور چې زموږ ضلع له هر سړی راوړي دا وسایه موږ په دباوي و موږ ته راښکاره کوي چې دوی دومره کمزوري یاست ته یو قرآن په دا ناس خلکو دې ووایي چې موږ ته یې نه راولو د بله ځای خلک فخر په کوو دی خو پرېږده د سره تصویران پرېږده موږ د ده د ګاټ والا سره تصویران نه اخلو د ده په ګاټ والا موږ فخر کوو هغه د ځانه سره د بامیان کې ورته ولاړ چې دا ما سره د مشران والا ولاړ شرم په کار دی اول و ماته و کومه خوا ته ګسه روان یو موږ ته په یو کلي کې بنده راسي د کلي مشران پرېږدي سپین ږیري پرېږدي علاقه پرېږدي دی غورځي بل ځای ځي نو خو په د هغه ورځي چې هغه زورور دی یا بل په دباوه یې دا بل په بیره یې ګسه موږ کوو به موږ ته څه په دا کې لږ سپین ږیري لږ مشران دلته موږ ته ناست تر ننه یوه سړي دا سوچ کړی دی چې تربور یې پساوي همسایه یې پساوي کلیوال یې پساوي وامیغه یې د ده غم دی عزیزانو قسم دی دا زه درته وایم زما پر تر دا ګرد اکثریت تر ما مشران تر ما سپین ږیري دا زه ته په قسم وایم چې 10 کاله بعد که در ګلستان او تر کلا عبدالله بدتره موږ دا ځای نه ولیدی یا به مړو یا به ژوندي وي د ژوند هېڅ نه ده معلومه که د دا شي مخنیوی موږ ته نه وکړي بیا به دا روغې جوړې نه کېږي ورسه په ګلستان کې په کلا عبدالله کې ولې روغې جوړې مرکې نشته باید چې بدي یې وکړه هغه پسې روانه ده پر مخ باندې دویمه کوي درېیمه کوي څلورمه کوي هغه خلکو خوامخته دي و بچي ته هم کلاشینکوف ور کړی دی و وراره ته هم ور کړی دی و زوی ته هم ور کړی دی و ورور ته هم ور په غاړه کړی سجده لمونځ و ماشین ته کوي د غاړې ماشین وکاږي و مخ ته یې کېږدي لمونځ ورته کوي دا خلک زورور نه دي تر دوی کمزوري خلک تر دوی دننه خالي خلک پر دنیا نسته دوی خپل ژوند په دا ماشین بچاوي ژوند هغه الله په لاس کې دی
د چا سره چې ماشین نه وي هغه ولې مري که دی دا وایي چې په دا ماشین زما ژوند زیاتېږي زه ځان بچاوم په دا شي کې به موږ ته یو سوچ کوو خاص کر سپین ږیري سپین ږیري په دا کلو کې ګرځي پر دا ځوانانو یې درننه پوښتنه کړې ده ماخوستن جومات وکړي راسي کور ته بیده سي په زوی باندې ده پوښتنه کړې چې دا هلک دلې دی که د بندې دی چیرې ناست دی منشیات و نشي مې د هغه ته راز دي ورځ تر رابله ډېرېږي څوک یې کوي زموږ په علاقه کې په کلي کې په دا کلي کې خرڅوي نو کلي والا بیا خرڅوي د کوټ سړی ولکه راسي چې دلته خرڅوي نن چې په ورمزۍ کې چې دا ګردو پاټیانو مشرانو چې کم دغه کړ دي زه غوتم شابه شوم دا کار ډېر مخکې په کار او دا خلکو ته هم دا وایم چې کور مې هلته ودان زموږ چین مه راخرابوئ نه پاتاله راځئ مه واده له راځئ نه ګیله د څه کوو خو زموږ ځوانان مه رابربادوئ زموږ د ځوانانو په دماغو کې دا شی مه راچوئ لکه څنګه چې نن د منشیاتو خلاف په ورمزۍ کې مظاهره وه په کار دا دی چې د دا شي خلاف موږ راپورته سو چې وروره ته زما ځوانان په کومه بلا اخته کوې دا چې بیا وکم کور ته ورپېښه سي بیا هغه کور په تکلیف اختی بل تر ساعته پر قراره ناستې چې کومه ورځ ده پر کور سمه سوه بیا د ارمان کوي نو ستاسې د ټول کور ودان ناوخته دی ډېر مجلس نه کوم که د چا به زما په یو مجلس خوا بدل سوي زړه یې را سارزار سوی معافي ځینې غواړم خو عزیزانو دا شی په کار دی چې په کار دی چې موږ ته دا سوچ وکړو د ځانه سره دا زموږ ستۍ تباهي ده دا زموږ ستۍ د ځوانانو تباهي ده دا زموږ ستۍ د علاقې خوشحالي را ختموي غمونه راوړي په دې چا ښه ورځ نه ده لیدلې موږ ته یې ورته ګورو چې ډېر ښه خوند کوي خلک په پسې دي موټران په پسې دي لیکن دی چې څونه دننه کمزوره دی د دې تصور موږ ته یې نسو کوی نو کور مې ودان دا مشران ناست دي ځوانانو ستاسې د ټولو کور ودان د دا دواړو فریقین د دوی د کور ودان د دا درېمن یې کور ودان خو په کار دا دی چې د ننه بعد چې د دا ځای ووتو هر سړی د ځانه سره دا سوچ نن موږ وکړو کور مې ودان الله مې عزت